په سویل ختیځ ولایت پکتیا کې چې ډېری برخې یې غرونو پوښلي او د ځنګلونو بېلابېلې ونې لري، له دې ډلې جلغوزي هغه ونه ده چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې غرونه ورباندې پوښل شوي دي. د پکتیا سربیره د جلغوزیو ونې په خوست، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او د کاپیسا ولایتونو په غرونو کې زیاتې پیدا کیږي. د جلغوزیو ونې چې په اوړي او ژمي کې شنې وي 25 مترو ته یې اوږدوالی رسېږي. د سویل ختیځ پکتیا کې د جلغوزي یو شمېر کاروباریان وايي سږکال یې په ټولیز ډول حاصلات کم دي، خو پر وینا یې بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي. د جلغوزیو سوداګر سر له اوسه د جلغوزیو بازار ته اندېښمن دي او وایي که چین یا نورو هیوادونو ته صادر نشي د تیر کال په څیر به ګودامونو کې خراب شي. متنه موږ دا غوښتنه کوو چې دوی باید نور هیوادونو سره د جلغوزي په باره کې خبرې وکړي، باید په لوړ قیمت باندې خرڅ شي. دا ډېر غټ ارزښت لري په نور نړیوالو هیوادونو کې. تیر کال حاصل ډېر ډېر ډک و، خو سږکال حاصل نشته، یعنې کم دی. د جلغوزیو غوټو د غورځولو له پیل سره ګڼو کسانو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شوې ده. پکتیا کې د جلغوزیو د غوټو غورځول تر ډیره په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دا چاره د راتلونکي کال پر حاصلاتو هم بد اغیزه کوي. کاروباریان وایي که د جلغوزیو کاروبار ته دولت پام زیات کړي او د حاصلاتو په راټولولو کې مسلکي ډول همکاري ورسره وشي، نه یوازې دا چې ځنګلونه به په ښه ډول ساتل شوي وي، بلکې د سیمې د خلکو اقتصادي وضعیت به هم ورسره ښه شوی وي. ځوانان خو البته چې زه به دا ووایم چې ځوانان ډېر مصروف دي، ځکه که موږ دلته احمد خیلو کې وښیو، همدا ځاځیاریو د نورو سیمو کې وښیو، ان د لرې لرې ولایتونه هم خلک راغلي، لکه کونړ شو، خوست شو، همداسې نورو ځایونو. دلته ځوانان چې دي پوره مصروف دي، هر چا ته خپله برخه رسېږي. سږکال خو چې دی د اوس دلته دلته چې ډېر تجاران اوس دي تقریبا 15 روپۍ غوټه خلي، 15 روپۍ. او پروسه کال چې د اولینه کې 60 روپۍ غوټه او سږکال 15 روپۍ. دا غره کې وایي خو بار غره کې کسان اوس دي 15 روپۍ غوټه خلي. سوداګر وایي سږنۍ سودا یې ځکه تاوان کوي چې د ورښتونو له کبله د غوټو سریښ ختم شوی او د ډېرو غوټو جلغوزیو له غورځولو مخکې پر ځمکه لویږي. ضرورت خو د غارې چا نشي پوره کولی، ځکه چې په کال کې یو ور سیزن د هغه 15 ورځې دی، 15 داسې ورځې دی، دغه د چا ضرورت نشي پوره کولی چې مثال دی وړي په وخلي د کور ټول ضرورتونه په پوره کړي. بالکل داسې یو حاصل دی چې هغه یو څو ورځې لکه سړی چې هغه کومې میلې ته لوړ وي. ګوره دغه د 250 میړو پچه دی، 300-200 خانادونه به دغه 250 میړو کې موجود وي. دا ټول دغه شی پوره کړي، کوم ضرورت به پوره کړي. په ورته مهال د پکتیا د کرنې ریاست مسوولین د جلغوزیو د کمو حاصلاتو خبره مني، خو وایي بازار موندنې ته به یې په پراخه کچه کار کوي. او موږ کوشش دا د تجاران او نړیواله سطحه باندې کوم تجاران چې دي د هغو سره هم غږېدلي، وزارت مقام سره په جریان کې ده. دوی خپل حاصلات د پکتیا دي که د افغانستان نور وچ میوو حاصلات دي، موږ کوشش داسې په معیاري شکل باندې نړیوال مارکیټ ته وړاندې کړو، څو پورې د موږ بزګر حاصلات په خپل ځای کې پاتې نه سي او د بزګر حاصلات خارج ته ووځي او د افغانستان حاصلات د نړۍ سره ساری باید پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا سربیره د سویل ختیځ په خوست او پکتیکا ولایتونو کې هم هر کال د جلغوزیو حاصلات ترلاسه کیږي چې په ټوله کې یې سوداګر د ښه بازار غوښتنه لري.